د کانکریټي او سیمټي دیوالو تر شا د زندان په تورو پنجرو کې د حرفوي او مسلکي زده کړو پرانیستي کورسونه ګډونوال زندانیان یې راتلونکي ته هیلهمندي او د کسبکارۍ د زده کړو پیلامه بولي. په دا زندان کې زندانیانو ته د فکري او عقیدوي زده کړو ترڅنګ د خیاطۍ، موټر سایکل جوړونې، کلچا پزۍ، پولیسکارۍ، کمپیوټر او نورو فني او تخنیکي برخو کې زده کړې ورکول کیږي. د لښکرګاه ښار د مرکزي زندان صنعتي امیر ملا سیف الله انوري وایي زندانیانو ته د فني او مسلکي زده کړو ترڅنګ د ژوند تیرولو کافي سهولتونه برابر کړي دي. باید مسلکي شخص ووځي. د دې ځای څخه یو څوک دلته بندي وي هغه باید یو شی زده کړي ولاړ شي، ځکه چې نور کسانان چې کم ایله سوي دي اکثر کسانان د موټر سایکل جوړونې او خیاطۍ ده په بازارونو کې اوس ځای پر ځای شاګردان دي او ځای پر ځای خپل موټر سایکلانو دپاره اسباب رانیولي دي، هغه جوړولو کې یې هلته کار کوي. د قدرت الله، قیام الدین، حکمت الله محمدي په نومونو زندانیان د اسلامي امارت خوښ دي چې په زندان کې ورته د علمي ښوونیزو پروګرامونو ترڅنګ ورته د حرفوي او فني زده کړو زمینه برابره کړې ده. دلته زه یو پړاو په مستري خاني کې ما کار کړی دی، کسب مې زده کړی دی، زموږ سره ډېر کومکونه کړي دي، تر ډېرې اندازې پورې زیرو کوښښ راسره کوي. یا سبقان وایي هلته درسونه وایي، هلته هم چې یو هغه استادان چې راسي موږ خپل ځان ځینې درېغوونه. ما په اول پړاو کې زه راغلی یم، دلته ما د خیاطۍ په درس کې به برخه اخیستې، د خیاطۍ څخه په 3 میاشتې کې فارغه شوی یم او سند راکړه شوی دی د افغانستان د اسلامي امارت مشرانو د خوا څخه. ورته مهال 2 تنه نور زندانیان ولی جان او محمد ولی وایي په زندان کې ورباندې بې ځایه وخت نه تېرېږي. د زندان د مودې له بشپړېدو سره سم به ټولنې ته د فني کسانو په توګه وړاندې کېدو هیلهمندي زیاته ده. که چا دلته راغلی دی یو کسب یې زده کړی دی، هغه خپله آینده سمه کړې ده، نو موږ غوښتنه دا ده چې دا سړي سره باید چې داسې زمینه برابره شي چې هغه خپل یو آینده سمه کړي. چې موږ د زندانه ووځو نو موږ انشاءالله خپل سبقانو ته به متوجه یو، خپل مسترخاني او کسب و کار ته به متوجه یو. حاجي صاحب نو انشاءالله زموږ د اسلامي امارت ډېر ښه زموږ سره کړي دي، موږ خپل په ژوند او خپل په کار سره پوه کړو. د اسلامي امارت له واکمنېدو سره سم هیواد کې په ټولو زندانونو کې د نشهیي توکو پر کارونې سخت بندیز سربیره زندانیانو ته د حرفوي او مسلکي زده کړو زمینې برابرېدو سره د زندانونو پر چارو اعتماد زیات شوی او زندانونه د اصلاحي مرکزو په توګه یاد شوي دي.